راتلونکي اونۍ مخابراتي شرکتونه د انټرنیټ بیې کموي. د مخابراتو او مالیاتو ټکنالوژۍ وزارت چارواکي وایي خصوصي مخابراتي شرکتونه تر یوې اونۍ وخت غوښتی څو معلومه اندازه د انټرنیټ بیو کمولو په اړه پریکړه او ارزونه وکړي. د دغه وزارت ویان سید منصور حامد وایي مخابراتي شرکتونه دا مهال د انټرنیټي بیو په اړه خپله ارزونه کوي او زیاتوي چې تر هغې وروسته به د خپلو ارزونو بشپړ راپور د مخابراتو او مالیاتو ټکنالوژۍ له وزارت سره شریک کړي. نوموړی وایي د مخابراتي شرکتونو په اړه ارزونه کې له 10 سلنې نیولې تر 50 سلنې د انټرنیټ د بیو کموالو احتمال شته. د مخابراتو شرکتونو موږ ته وعده راکړې چې په راتلونکې اونۍ کې به ښه خبرونه ولري او دا به واضح کړي چې انټرنیټ په کومه بیه ورته راځي او په کومه بیه یې پلوري. خو د اترا د چارواکي بیا وایي هیڅوک او حق نه لري چې د انټرنیټ بیو د کمولو په هدف په شرکتونو فشار وارد کړي. د دې ادارې سرپرست سیلاب امیري وایي د آزاد بازار د اصولو له مخې هیڅ حقوقي او حقیقي شخص دا حق نه لري چې مخابراتي شرکتونه د فشار له لارې د انټرنیټي بیو کمولو ته اړ کړي. نوموړی ټینګار کوي چې دا کار په آزاد بازار کې د شرکتونو ترمنځ د سالم رقابت له لارې ممکن دی او بس. ملګرو دا زموږ تازه خبر د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.